سبق ته متوجه شو. سوره سبا به شروع کوو. سوره سبا آیت نمبر 1. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله چې ډېر مهربان ده او ډېر رحم ولدا. الحمدلله الذي له ما في السماوات وما في الارض. ټول ثنا صفت الله د پاره دي یا ټول صفاتونه د کمال د الله د پاره دي. هغه الله چې هغه د پاره هغه څه دي چې په اسمانونو او پزمکه کې دي. وله الحمد فی الاخرته. الله د پاره ثنا د په آخرت کې. وهو الحکیم الخبیر. الله حکمت ولدا او خبر دا. یعلم ما یلج فی الارض. معلوم دی الله تا هغه څه چې نه نوځي زمکه تا. څه نوځي زمکه تا لکه اوبه، لکه تخم، لکه مړه انسانان دا په قبر کې خښ شي په زمکه کې. همدارنګه حشرات الارض ټول دین الله خبر ده. وما یخرج منها. او هغه سره وجد د زمکه نه لکه بوټي، ونه، معدنیات، تیل، گیس وغیرہ زمکه نه کوم شنه روزي دینم الله خبر ده. وما ينزل من السماء. او هغه چې نازلېږي د اسمان نه لکه باران شو، د الله رحمتونه او برکتونه شو، ملائک شولو، وحی شولا، دا ټول د الله په اختیار کې دي. وما يعرج في السماء. او هغه څه خيږي اسمان ته. نو اسمان ته څه خيږي؟ دعا خيږي اسمان ته. دعا څوکي اسمان ته خيږي، ملائک خيږي، اعمال خيږي اسمان ته. وهو الرحيم الغفور. الله رحم کون کې او مهربان ده. وقال الذين كفروا لا تاتين الساعه. او ویل بکفرانو چې نه برچی قیامت. قل تور تویا په جواب کې بلا هو وربي قسم د ما پر رب باندې لتاتينکم چې خامخ برچی تاسو ته قیامت. عالم الغیب چې عالم د په غیب باندې لا يعذب منه لا يعذب عنه. نه پټیږي الله نامث قالو ذره په اندازې د یو ذره برابر فی السماوات ولا فی الارض. پاسمنونو او پزمکه کې هیڅ الله نه ندی پټ. ولا اصغر من ذلك ولا اکبر. او نه وړو کې او نه غټ د دینه الا فی کتاب مبین. مگر دا په کتاب کې ښکارا دی. لیجزی الذین آمنوا. د دې پاره څه بدلاویر کې الله قیامت پورې زی هغه خلکو ته چې ایمان وروړي دا وعمل الصالحات او نیک اعمال کړی دي. اولئک لهم مغفرة ورزق کریم. دا کسان چې دی دوی د پاره بخنه ده او عزتمند رزق ده. والذین سعوا فی آیاتنا. هغه کسان چې کوشش کوي د مپایتونو کې معاجزینا څه کمزوري کې دوی د آیتونو د الله. اولئک لهم عذاب من رجز علیم. دا هغه کسان دي چې دوی د پاره عذاب ده دردناک. وير الذین. او وبګوري او پويږي هغه کسان یا او بګوري هغه کسان اوتل علم الذي چې ور کړی شوی دا غوي ته علم د هغه کتاب انزل الیک من ربک چې نازل کړی شوی د تا ته د تا درب طرف نه. هو الحق هغه حق دا. ويهدي الى صراط العزيز الحميد. او خیانه کوي یعنی لار خي هغه لار چې هغه د غالب او د صفت کړي شوی لار ده. وقال الذين كفروا. يا اغه کسان چې کفران دي هل ندلكم على رجل. اي مونږ وخیو تاسو ته یو داسي سړی ينبئكم چې هغه خبرې کوي تاسو ته یا خبر در کوي تاسو ته. سړی نه مراد نبی عليه السلام ده. دي کفرانو به عام خلکو ته ویل چې تاسو ته مو سړی وخیو. د څه وای اذا مزقتم كل ممزق. کله چې زاري زاري شو تاسو په پورا زری زری کې دلو سرا. انکم لفی خلق جدید. نو بشک تاسو به پیدا کېږو په نوی پیدایش سرا. دا سړی دا خبره کوي. افترا علی الله کذبا ام به جنته. معلومه دا چې دا سړی الله باندې درویغ تړي یا په دې باندې لیوانتوب دا. بل الذین لا یؤمنون بالآخرة فی العذاب. نه د سینه دا بلکې هغه کسان چې ایمان نه وروړي په آخرت باندې. فی العذاب. په عذاب کې بوي. والضلال البعید. او په لری گمراهی کې بوي. الم يروا آیه ګوري دوی الهما. الم يروا افلم آیه ګوري دوی الهما بین ایدیهم.
اغه شیتا چې مخکې د دینه دا وما خلفهم اورستو د دینه دا من السماء والارض د اسمان او د زمکینا ان نشاکم وړو نخسف بهم الارض نو دبن خخ کو پزمکی کې او نسقط علیهم کسفا من السماء یا بمونګه راو غرزو پدی باندې وا ټوکړه د اسمان نا ان فی ذلک الآیات لكل عبد منیب بشک پدی کې خامخ نه خدا د پاره د هر هغه بندا چې هغه رجوع کوون کوي الله تا ولقد آتینا داوود منا فضلا او په تحقیق سره ورکړیو مونږه داوود علی السلام ته خپل طرف نه فضل یا جبال اوبی اے غرونو تاسو یو ځای کوي ملاو کوي ماهو داوود علی السلام سره چې ملاو کوي چې کله داوود علی السلام تسبیح یې ذکر د الله کوي نو تاسو مر سره आवाज ملاو کوي وتفیرو مرغان ته هم دغه حکم دا نو داوود علی السلام به څه ذکر به کولو او دا نن سبا چې کوم د بد اخلاقه دی گانو بجانو ولدی دوی به وای چې داوود علی السلام به میوزیک یلو غانې به یلي ځکه دا جایز دي نو الله فرمایي والنا او نر مکړی و مونږه له دی داوود علی السلام د پاره بغیر د ورنا الحديد اسپنا ان عمل سابغات دي د پاره ته جوړواز غري یعنی جنگي سامان وقدر او کړي او اس وقدر فی السرد او کړي اچوا په کړي کې یعنی زنجیر څخه کله جوړیږي وا کړي په بلې کې واچول شي وعملوا صالحا او نیک عمل کوي یعنی کاروبار باندې خو څه پابندی نشته کنه داوود علیہ السلام بدا کاروبار کولو د اوس په کاروبار یو اور سره او سره الله فرمایي چې نیک عمل کوي انی بما تعملون بصیر او بشک از په هغه کارونو باندې چې تاسو یې کوي لیدون کایما ولی سلیمان الریح او مونږه تابعدار کړي وا سلیمان علی السلام د پاره هوا غدوها د سحر مزل د اغه هوا شهرن د ایوی میاشتې برابر وو نو امدا وجوا چې رتی چې سلیمان علی السلام به سحر منځ به په شام کې وکړو یا سحر و په شام کې وده او مسپخین به د افغانستان ته به رسیدلې وو ورواهها او د مخام مزل د اغه هوا شهرن د میاشتې د لارې برابر دا واصلنا او روانه کړي و مونږه له هغه د پاره عین القطری چې ناول کړي شوی د تانبه ولا ومن الجن وتبدار کړي و مونږه پیریان هغه د پاره مې عمل چې پیریانو به مزدوری کوله کار به کولو بین یدیه د سلیمان علی السلام په نگرانی کې باذن ربه په حکم در رب خپل سره خدا هر څه چیو کنه د الله ور کړیو د الله ور کړیو و من یزیو او چا چې مخواړه ولو منهم د اغوینا عن امرنا د حکم دی مونږه نه نزقه نموب وڅکو هغه تا یې ویر بکو هغه تا من عذاب السعیر د عذاب د گرم نه یعملون السول یعملون له جوړول باغوی د پاره د هغه ما یشاو هغه شیونه چې غختل باغ مم محارب دا اوچت محلونه سليمان علیہ السلام د پاره کوم چې کارندې وی کنا پیریان بو انسانان بو مو هر څه بو نو دوی به اوچت بنگلې به جوړولې وتماثیلا عبادت وتماثیلا او نقش هغه آبادیانی څنګه به نقش شوداوي نقشونه به ور باندې خيستا وجفان او لوی لوخي کل جواب پشاند طلب وقدور راسیات او دیګنا پيوځه کې پراته یعنی دراند دیګنا چې هغه پيوځه پراته اعملوا عمل کوي آل داوود اے اولاد داوود علیہ السلام شکرن د شکر وقلیل من عبادی الشکور د ما بندگانو کې لګ هغه خلق دي چې هغه شکر ادا کوي فلما قزینا نو دا بادشاہ او سليمان علیہ السلام او پیغمبر خو اسمو خو چې کله مرګ وخت پورا شولو نو بس بیا مړ شو به دا هر څه لاړو ختم شولو فلما قضینا علیه الموت الله فرمایي چې کله مونږه حکم وکړلو په سليمان علیہ السلام باندې د مرګ ما دلهم نو خبر نو هغه مرګ نه پیریان علی موته په مرګ دی هغه پیریان نو خبر پیریان لګیو خپل کارونه به کول او سليمان علیہ السلام مړ شو او خپل امساته تکیا لګولی و په ویلاړی نه الله روح اخسته و
نو پیریان لګیاو چې کله پیریان خبر شو چې دا خو مړ ده لکه چې هغه وګورځلو بیا کنه امصاب یا ماته شول چې وینو خړله نو بیا پیریان ویلو چې کاش کا مسره د غیب علم وې نو مو دومره کار خو به نه کړه کنه نو دینه دا معلومه ده چې پیریان سره غیب علم نشته ده الا دابت الارض مگر وین د زمکه تاکل من ساعته چې خړلې همسا د سليمان عليه السلام فلما خر نکل چې را پریوت سليمان عليه السلام تبینت الجن نو خبر شول پیریان الله کانوا يعلمون الغیب کچری وای د پیریان چې دوی په غیب پوهیدل مال بسو نو وخت به نو تر کړي هغه فل عذاب المهین په عذاب سپکون کې لقد کان په تحقیق سروا لسبعین د پاره د سبا خلقو سبا یو ملکو سبا چنن سبا او یمن ویل شي فی مساکنهم په کورونو د هغه کې آیتون ایوان خوا هغه ته الله ډېر خوشالیان ورکړي سبا ننسا تر د شام پورې فلسطین پورې دا ټول باغونه یو طرف ته باغونه بل طرف ته باغونه او په منځ کې آبادیان وي د خلکو به سفر کول او کول تجارت بکیدو خلک بتلو رتلو هوټلې بوي مازی بوي آبادی بوا امن بو نو دوی دغه د سبا خلکو دا خبر وکړه چې کدا نوې مړه د څه مصیبت تا دا خلک چیرچی او دا حلا ګولا دا او دادی نو الله نه هڅه واخستل نه شکرې وکړه نو بیا باغونه وو خو دا ازغو باغونه وو یا د بیرو یو څو ونه پاتې شولې دا ټول ابدی ورنه الله واخستل نو الله فرمایي چې شکر ادا کوي د الله د نعمتونو نه شکرې مکوي جنتان عن یمین و شمال دو بغونه خي طرف ته او غس طرف ته کلوا من رزق ربکم واشکروا له او خوري د رزق در بخپلنا او د الله شکر ادا کوي بلدتن طیبه دا پاک وطن دا ورب غفور او رب دا بخون کې فارزو بس هغه مخواړولو فارسلنا عليهم سيل العرم نور اخلاص کړلو مونږه پاغوي باندې هغه بند سیلاب ولا بند سیلاب راغلو بندونه وشلیدو او بور باندې راغلي په دې باغونو وبدلناهم وبدل کړو مونږه هغه ته بجنتهم جنتین په ځای د دې دوه باغونو نور دوه باغونه زواته کو اوکل خمتن چې دا نور باغونه چې و د دوی میواډي را ترخاوا واصل او دازغي ولوا وشئن او څه اندازې مطابق من صدرین د بیرو ونوی قلیل لګي ذالک دغه سزا چې وجزیناهم بما کفروا دا مځکه دوی تویر کړه چې دوی کفر وکړلو یا دوی ناشکری وکړله او هل نجزی الا الکفور او نو ورکو مونږه بدل نو ورکو مونږه سزا مگر ناشکر خلق ته وجعلنا بینهم وبین القرى او بد کړیو مونږه په منځ دا غوي کې او په منځ دا غکلو کې التی اغه کلو کې بارکنا چې برکت کې خو مونږه چې دا د شام د فلسطین وطنونو فیا چې پاغه کې قران ظاهرتن کلیوخ کرا وقدرنا او په اندازې کړو مونږه فیا پاغه کې اسیر مزل اسان سره خلکو مزل کولو آباد لاري وکنه نسیر فیها لیالیا چې چیرچی خلق په شپې په وخت کې و ایامن او د ورځې په مخ کې امنین په امن سره فقالوا نو ویلو هغه ربنا دې مونږ رب باعد لريواله راولي بین اسفارنا په منځ د دې سفرو کې وظلموا انفسهم او ظلم وکړلو په خپل ځانونو باندې فجعلناهم احاديثا نو بس کړلو مونږ هغه قصې نو بس قصه پاتې شو هر څه الله ورته ختم کو د تاریخي واقعه پاتې شو ومزقناهم كل ممزق نخوار ورکل مونږه هغه په پورا خورولو سره ان فی ذلک الایات بشک پدې کې نخې دي نو د خلک خوار ورشول ټول د خلکو اتفاق ختم شو اتحاد ختم شو یواله ختم شولو پدې کې نخې دي لکل صبار شکور د پاره د هر صبر کون کې او شکر وبستون کې د پاره ولقد صدق علیهم
او په تحقیق سره رښتیا او مندلو مونږه په معاملې دا غوي کې ابلیس ځوان نو چې ګمان یو خپل فتبعوه نووی ته بدری وکړه د ابلیس الا فريق من المؤمنین مگر ته بدری و نکړه د مؤمنانو ډلې وما كان له عليهم او نو په ابلیس باندې په دي خلکو باندې من سلطان څه طاقت یعنی ابلیس سره څه طاقت خو نشته نور سره زور شته نه حکومت شته نور سره ډنډا شته نه ابلیس چې دا هغه خلق په نرمو خبرو سره دوکه کوي وسوسه اچي الا لنعلم من يؤمن مگر د پاره د دې چې معلوم کومو چې څوک ایمان وروړي بل اخرت په اخرت باندې ممن د هغه چانه هوا منها فی شکن چې هغه د اخرت باندې کې په شک کې دی وربک علی کل شیء حفیظ او د طرف چې دا په هر شی باندې ستون کې دا قول دو الذین اے پیغمبره رو بلی هغه کسان زعمتم من دون الله چې تاسو ګڼلی دي هغه معبودان بغیر د الله نه یعنی اے پیغمبره ته دی خلکو ته وایي چې رو غړي هغه خدایان چې تاسو جوړ کړی دي دا خدایان سوا د الله نه لا یملکون مثقال ذره چې ملکات نه دی هغه په مقدار د یو ذره برابر په فی السماوات ولا فی الارض پس منونو پزمکی کې وما لهم فیهما او نشتا غوی د پاره په دې دواړو کې من شرکین څه شریک یا څه شرکت وما له نشتا الله د پاره منهم دا غوینا من زهیر څوک مددگار ولا تنفع الشفاعه عنده ونور کوي فیدا سفرش په دربار د الله کې الا لمن اذن له مگر هغه چاته چې اجازه ورکړي الله سفرش هغه څوک کولای شي چې چاته الله اجازه ورکړي او سفرش هغه چا د پاره کولای شي چې چا د پاره سفرش الله ورکړي حتی ترغی پوری اذا فزیا کلت لری کړي شي هغه ډار ان قلوبهم د دوی د زړونو نه قالو نو وی وی هغه ماذا چې دا سدي قال ربکم ویلو رب د تاسو قالو الحق نو بیا سفرش کوونکې چې حق ویلو وهو العلی الکبیر او اختلا چې دا اوچت او لوی شان ولدا قلت ورته پیغمبر من يرزقكم من السماوات والارض چې څوک رزق در کوي تاسو ته د اسمانونو او د زمکینا نو قلت ورته پیغمبر الله چې الله وان واياكم او مونږه یا تاسو لعلى هدن ضرور په هدایت باندې او فی ضلال مبین یا په خرا گمراهی کیو قلت ورته پیغمبر لا تسالونا تاسو بنشي کېدل تاسو نه اما اجرمنا د اغه جرمونو چې مونږه کړی دي ولا نسأل عما تعملون او تاسو بنشي کېدل مونږ نه د اغه اعمال په باره کې چې تاسو یې کوي قل تو ورته پیغمبره یجمع بیننا ربنا ته جمع وکي د مو په منځ کې د مونږ رب ثم يفتحو بیننا او بیا به فیصله وکي د مو په منځ کې بالحق په حق سره وهو الفتاح العلیم والاختلاف فیصله کون کې دا او عالم دا قل تورته پیغمبر ارون الذین وخیمات اغخدیان الحقتم چې یو ځکړی دی به پاغه سره الله شرکا شریکان یعنی تاسو ما ته هغه خدایان خو کوي چې الله ځان سره یو ځای شریک کړی دي الله نه دي شریک کړی او تاسو یو چې الله سره شریک شتا کلا هرگز دا سیندا بل هو الله العزیز الحکیم بلکې الله تعالی چې دا غالب دا حکمت ولدا وما ارسلناک الا کافتا للناس ونه استول مونږ ته مگر ټول خلقو ته کافتا للناس ټول خلقو ته د دې یو مطلب دا ده چې تم منی کون کوي ټول خلق د شرک نه یعنی دا ټول خلق د شرک نه منی کون کوي او دویم معنی دا ده چې جمع کون کوي ټول خلق لرا په توحید باندې بشیرن زیر ور کون کوي و نذیر او يرون کوي ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن زیاد د خلقونه نه پويږي ويقولون او یعدوا متى هذا الوعد چې کله بوي د قیامت ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتینی وای نو قلت تو په جواب کې اے پیغمبره لکم مقرر د تاسو د پارا میعاد یوم نټا دی وریږي لا تستاخرون عنه ساعتا چنب ورستکیږي تاسو
یصعد د اغینا ولا تستقدمون او نه بمخ کیږي. وقال الذين كفروا او یای هغه کسان چې کافران دي لن نؤمن بهذا القران چې هرگز مونږ نه منو دا قران ولا بالذي او نه هغه کتاب بین یدیه چې مخکې د دین دا ولو ترى او کاش سو ګورت از ظالمون کله چې ظالمان خلق موقوفون عند ربهم ودرول شي پاغه دربار در رب خپل کې يرجع بعضهم وپس کوي بزنه د اغوین الى بعض القول الى بعض القول زنی نور تا خبره یقول الذين استضعفوا یا باغ کسان چې کمزوري ګڼل شو یعنی دا کافران دا جهنميان دا وټول یو بل ته خبرې کوي. نوز ګور اوره دغه کمزوري کسان بچي یای به کمزوری کسان للذین استكبروا خپل مشران وتا لولا انتم لكنا مؤمنین کچیر نوې تاسو یعنی کچیر مونږه د تاسو مشروری نوې منلی نو مونږه به لكنا مؤمنین نو بوای مؤمنان. قال الذين استكبروا نو بيد غټان خلق للذين استضعفوا دي کمزوري خلق تا نحن سددناكم عن الهدى اي مونږه تاسو ما نکړیو د نیغ لیارینا بعد از جاءكم کلچی راک رستو د اغینا چې راغله او تاسو ته بل کنتم مجرمین بلکې تاسو په خپل مجرمان یو. غټ خلق وو توي چې ما مونږ نه یو منی کړی تاسو به تلای کنه پسې د لیارې باندې. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا او بيد کمزوري خلق دي مشران وتا بل مکر الليل والنهار بلکې هغه تقریرونه د تاسو هغه مکر د تاسو او بیانونه د تاسو چې هغه تاسو بشپې ورځې کول استامروننا کله به چې تاسو حکم کول مونږ ته ان نکفر بالله چې مونږه کفر وکړو الله سره ونجعل له اندادا او جوړ کو مونږه الله د پاره شریک واسر الندامت او پټب کی دوی خپېمانتیا دویمه معنی دا چې خراب کی دوی خپېمانتیا. لما راو العذاب هر کله چې دوی وګوري عذاب وجعلنا الاغلال او بچو مونږه پټي فی اغناقهم د دوی په چټونو کې الذين كفروا د هغه کسانو چې کفر کړي دا هل یجزون الا ما كانوا يعملون نبویر کول کېږي بدلا مگر دی هغه عمل مطابق چې کولو بدوي. وما ارسلنا فی قريه او نه داستول مونږه په یو کلی کې من نذیر څوک يرونکې الا قال مترفوها مگر یلو به هغه مالدار خلکو د دې کلی ولا کوم مالداری عیش پرس خلق دنیا پرس خلق ان بما ارسلتم به کافرون بشک مونږه په هغه پیغام باندې چې رستول شوی تاسو په دې باندې مونږه کفر کوو. وقالو یلبغوا نحن اکثر اموالا واولادا چې مونږ سره خډیر مالونه دي او مونږ سره خډیر سړی دي. وما نحن بمعذبین متچوک عذاب نشیر کوله. نو قل تو پیغمبر ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء بشک دی معرب صدا آغا ډیر رزق ور کوي چاته څخه خشي ويقدر او کم رزق ور کوي ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن زیات خلق نه پويږي. وما اموالکم ولا اولادکم او ندی مالونه دي تاسو او نه زمن دي تاسو نه اولاد دي تاسو نه سړی دي تاسو دا ټول معنی دي. بلتی داس شی تقربکم عندنا چې نږدې کوي تاسو مونږ ته زلفا په نږدېکت سره. مطلب دادا چې الله پاک دی خلکو ته فرمایي دی دنیادارو خلکو ته دی بيدینه خلکو ته چې دا مال او اولاد د ځان سره سنبال کا په دی باندې ته ځان نشي بچ کولای چې ته چې ما سره بچی ډیر دي ما سره زامن ډیر دي ما سره سړی ډیر دي ما سره پیسې ډیر دي. نو الله فرمایي دا ځان سره کېږي نو پکاريږي به شي الله په نسبانه الا من امنا وعمل صالحا ما سوا دي هغه چانه چې ایمان راوړلو او نیک عمل وکړلو فاولائک لهم جزاء الضعف بدا خلق چې دوی د پاره بدلا د چندوالی دا بما عملو په سبب دی هغه عمل چې کړي د دوی وهم فی الغرفات امنون
او دوی په خپل بنگلو کې دی په امن سره او دوی بوي په بنگلو کې یعنی په جنت په بنگلو کې والذین یسعون فی آیاتنا هغه کسان چې کوشش کوي په مو د مو پایتونو کې معاجزینا چې د آیتونو کمزوري کې یا د موږ د آیتونو مقابله کوي اولئک فی العذاب محضرون دا کسان په عذاب کې حاضر کړل شي قل تورته یا پیغمبره ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء بشک رب دما رزق ډیروي چاته څخه خشي من عبادی د خپل بندگانو نا ويقدر له پاندازي رزق ور کوي چاته څخه خشي وما انفقتم من شيء فهو يخلفه او هغه شی څخه خرج کړی وي تاسو بس هغه په ځای نور در کوي او هو خیر الرازقین الله پاک بهتر رزق ور کوونه دا ويوم يحشرهم جميعا او په کوم ریځ به سره جمع کی هغه انسانان ټول ثم يقول للملائكه بيابوي ملائكه هؤلاء ايا داخلك اياكم چې تاسو لربي كانوا يعبدون عبادت کولو قالوا بي ملائکه سبحانك پکیدتا د پاره انت ولينا من دونهم تدمون مولای سوا د دوینا بل كانوا يعبدون الجن بلکې دوی خو عبادت کولو پیریانو ته اکثرهم به مؤمنون زیاد خلق د دوینا په پیریانو باندې به ایمان وروړلو پیریانو باندې به ایمان وروړلو نو د پیریانو سره دوستی کول پیریانو نه مدد غوښتل او دې لپاره دوستی کول چې زه جادوز دا کما او د بل سړی کور وران کما کور خراب کما د دې انجام د ډېر خراب انجام ده فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نو الله فرمایي چې نن ورځې اختیار نه لري ځنه د تاسو نه د پاره د ځنو یعنی نن ورځې چې کوم خدایان یا پیریان یا هغه څوک چې تاسو نه مدد غوښتلو هغه او د تاسو رشتې ختم شولې نفعا نه به फायदा ور کول شي وادلا ضررن او نقصان ونقول للذین ظلموا او بیا یمونګه هغه کسانو ته چې ظلم کړي په دنیا کې ذوقوا عذاب النار التي وتقي اغا عذاب دور كنتم بها تكذبون چې تاسو باغې پرې دروغ ویل و اذا تتلى عليهم آیاتنا او کله چې بیانېږي په دې خلکو باندې آیاتونه دي مونږه قالوا يا ايذ ما هذا الا رجل ندد پیغمبر علی السلام مگر دا خو سړی دا یرید ان يصدکم د غواړي چې منی کی تاسو عمد اغه خدایانو نه کان یعبد اباؤکم چې هغه ته عبادت کولو د تاسو پلارانو وقالو او یایدوی ما هاذا چې نه دا قران الا افکن مفترن مگر دا خو دروغ دی د ځان نه جوړ کړی شوی وقال الذين كفروا يای هغه کسان چې کافران دي للحق حق تا لما جاءهم کله چراغ لو د حق نه مراد قران دا ان هاذا چې نه دا قران الا سحر مبين مگر دا خو ښکارا جدودا دا بدوی دا سویل وما اتیناهم او ندی ورکړي مونږه دوی ته من کتبن د پاره د شرک ولو کتابونه مون کتابونه خودي د پاره نه دی ورکړي یدرسونا چې کني وای دوی اغا وما ارسلنا الیهم ونو واستولی مونږه دوی تا قبل کتان مخکې د پاره د شرک من نذیر څوک يرونکه وکذب الذين من قبلهم ودرو غنلی و خلق چې مخکې د دوی نو وما بلغوا معشارا او نه دي رسیدلی دوی لسمه برخه د اغوی تا یعنی مخکې چې کوم تقاطر خلق تیر شوی دي نو اے پیغمبره د تا د مقابله خلق شې دي کنه د ماکه ولا کافران دا د غوی لسمه برخه هم نه د غډیر تکتورو ما اغاتیناهم چې ورکړیو مونږه غوی ته فکذبوا بس درویغ وګڼل اغوی رسولی پیغمبران دما فکیف کان نکیر بدسرنګیو عذاب دما قلت ورته یا پیغمبر انما اعذکم بشکوم دا خبر دا از نصیحت کوم تا تا بواحدتن په خبر سرا خبره څه ده ان تقوم لله چې ودرې ګتاسو الله د پاره نبی علی السلام دی خلکو ته ویلو چې تاسو ما باندې کیو چې دا دروغجن ده یدا نعوذ بالله لونیدا
یا دی باندې پیریان دي یا دی قران د ځانه جوړ کړی دا تاسو لغونه بیل شو لک ځان سره سوچ وکړو خپل گریوان کې سترګې وغړو چې تاسو یایو څه دوا بیل شو درې بیل شو څلور بیل شو لک خبره کې خبره وکړو تاسو څه خبره کوي ما باره کې ما تاسو منځ کې 40 کاله تیر کړی دي تاسو ما کې څه غلطي کتلی ده چې اوس کې تاسو دا خبره ما باندې کوو نو ان تقوم لله چې ودرېږي تاسو خاص د الله د پاره مسند دوا و فراد او یو ثم تتفکروا بیا فکر وکئ ما بصاحبکم من جنتن نشته د تاسو ملګری باندې هیڅ لیوانتو بیا هیڅ پیریان ان هو انددا الا نذیر لكم مگر دا خو يرون کدا تاسو د پاره بین یده مخ کې دراتلو عذاب شدید سخت عذاب نه قل تور تو پیغمبر ما سالتکم اگر چې ما غختلې وی تاسو نه من اجرن اجر فهو لكم وغد تاسو سره ویني تاسو نه کمات شي غختوي هغه مت مر کوي یعنی ما خو هیڅ شي غختیم نه دي تاسو نه ان اجري الا على الله ندا بدل دما مگر په الله باندې دا وهو على كل شيء شهيد الله په هر شي باندې گواه دا قل تو پیغمبر ان ربي بشکر رب دما يقذف رچید ما پزړه کې بالحق حق علام الغیوب هغه عالم د پټو خبرو باندې قل تو پیغمبر جاء الحق چې راغله د حق وما يبدئ الباطل او نه د اول نه څکړي دی باطل یعنی باطل اول نه څنګه دی کړي یعنی باطل نه مخکې څکړي دی وما يعيد نه بیا څوکي نه باطل اول غالب او نه بیا غالب شي نو قل تو پیغمبر ان وللتو کذب الیاری شوی ما فانما دل علی نفسی نو بشکا دما بیلیاری کی دل چی دی دا د دې زموار زیما وین اهتدیت خو کذب سملار باندې ما فبما دا سبب دا چی شدا یوحی الی ربی دا سبب د دې دا چې وਹੀ کوي ما طرف دما انه سمیع قریب بشکا الله چې دا غا اوریدون کې دا ونجدې دا ولو ترى وکاش سو غریت از فجغو کله چې مړشي یا کله چې ويریږي دی فلا فوت نبوي بچ کیدون کې واخذوا ان ولکیږي به من مکان قریب د نږدې ځاینا وقالو نو بیا په هغه وخت کې امن نبی چې ایمان راوړې د مونږه په دی باندې وان لهم التناوش او څرنګي بوي دوی د پاره التناوش نیول د یوشي یعنی دنیا ته بیا دوی څنګه شي د دنیا خودونه ډیر لري پات شو دا مم مکان بعید لری زینا وقد کفروا به او کفر کړو دوی په دې سره من قبل مخکې د دینا ويقذفونا او دوی بڅ کول د ځان نه خبرې کولې اٹکل خبرې به کولې بالغیب د پټو زیننا مم مکان بعید لری زینا وحیل بینهم او پردا بوا چول شي د دې په منځ کې و بین ما یشتهونا او په منځ د هغه شي کې چې دوی غواړي کمال کسرنګي چې ففویلا باشیاءهم څه شوی بوی د غکار په ملګرو د دوی سره من قبل دین مخ کې انهم بشک دوی کانو فی شک مری په داسې شک چې دوی پریشان وو سوره فاطر مکی سورت تا بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله فاطر السماوات والارض ټول د کمال صفاتونه الله د پاره دی فاطر السماوات چې پیدا کون کې د اسمانونو د زمکه د فاطر هغه چاته ویل شي ټول نه اول چا یو شی جوړ کړی نو الله پاک اسمانونو او زمکه پیدا کړی دي جاعل الملائکه مقررون کې د ملائکه لرا رسولن پیغام رسون کی اولی اجنحتن دغه ملائک شدی د وزر ولدی مسنا د 2 وزر ولا وثلاث او د 3 وزر ولا وربع او د 4 وزر ولا یزيد فی الخلق زیاتواله کوي په پیدایش د مخلوق کی ما یشاء او څنګه څخه خوي بخاری شریف مسلم ترمذی دوی حدیث راوړی دا جبرائیل علیہ السلام په یو موقع باندې نبی علیہ السلام وکړو په شب معراج نو شپږ سو وزرو د جبرائیل علیہ السلام شپږ سو
ان الله بشک الله تعالی چې دا علی کل شیء قدیر په هر شی باندې قدرت لرونکی دا. ما یفتح الله للناس من رحمت اغا چې کولو کې الله خلقو د پاره یو رحمت فلا ممسک لها نو دغه رحمت به څوک نشي بندولې. نو رحمت الله نه غواړي. وما يمسكو اغا څه بند کې الله فلا مرسل له من بعده نو نشي استولې سوا د الله نه بل څوک یعنی رست د الله نه. وهو العزيز الحكيم الله غالب دا حکمت ولدا. یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم اے خلقو یاد کئ نعمت د الله چې کړه د پتا سو باندې. هل من خالق غیر الله آیشتا د څوک پیدا کون کې سوا د الله نه. یرزقکم من السماء والارض رزق در کئ تاسو ته د اسمان او د زمکې نه. لا اله الا هو نشتا لایق د عبادت مگر الله دا. فانتو فکون نو تاسو کوم ځای په دوکې کې پراته یو. وایو کذبوک فقد کذبت رسل من قبلک نو کچری دوی درویغ غنیتا اے پیغمبره نو بشک درویغ غنلی شیو پیغمبران تا نمخ کی. و الی الله ترجع الامور او خاص الله تبو پس کیږي دا ټول کارونه. یا ایها الناس ان وعد الله حق اے خلقو بشک وعده د قیامت دا حق دا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا بس دوکې کې دوانه چي تاسو د غژوند دنیا. ولا یغرنکم بالله او دوکا نه کی تاسو د الله په باره کې الغرور اغه غټ دوکاباز. اغه غټ دوکاباز شوکتا شیطان دا. ان شیطان بشک د شیطان چې د لکم تاسو د پاره عدو دشمن دا. فتخذوه عدوا نو تاسو ونی سي دشمنی سره شیطان سره دوستی مکوئ. انما يدعو حزبه بشک اغه چې راغواړي ډل خپل ليكون من اصحاب السعير دې د پاره چې شي ډل د شیطان د جهنم ملګری. الذين اغه كفروا لهم عذاب شديد چې کفران شوی دي هغه د پاره سخت عذاب ده. والذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر كبير او هغه کسان چې ایمان وروړي دا عملونه کړی دي نیک دوی د پاره بخنه ده او لوی اجر ده. افمن زینا یا اغه څوک چې خسته کړي شوی له هغه د پاره سو عمله هغه بد عمل فرعو حسنا بزګوري د غنیک. د دې مطلب څه ده؟ یعنی یو کس هغه دا چې هغه ته بد عمل خکدل شي کوي بد عمل او دې بیچ دا خو خکار کوم نو خلک چې ګوري خلک بیچ دا خو ډیر بیکاره سړی دا بد کارونه کوي هغه چې نه زه خو کوم نو دا چا ورته خيستا کړی دا د ګناو ته چا نکی جوړه کړی دا شیطان دا د زړه خواهش وته دا شی کړی دا لکه ګناه ته د نکی ای لکه څنګه بدعت تا. بدعت مطلب یو شی په اسلام کې نشتا نبی علی السلام نه دخیله او مونږ یو طریقہ کوو چې دا صحیح طریقہ ده او هغه طریقہ پیغمبر اسلام نه وی کړی او نه خایلی نو دا مونږ ته به خالګي. او امدارنګي باس خلک یہی کنه چې دا دمتوب چې دا فنکاری دا خو خکار دا خو د خلکو خدمت کا ګوره بد کارو ته خلګي. باس خلک تاسو خیال کړی خندول کوي خندول داسې کارونه کوي داسې خبره کوي چې خلک خندوي ای چې دا خو زخه کومه حالانکه خندیدل خو په اسلام کې من رغلی د ډیرو خانداونه چې هر وخت سړی خاندي. نو فإن الله بس بشک الله یذل من یشاء گمراه کوي هغه څوک چې چاته خوښ شي ويهدي من يشاء هدایت کوي چاته چې خوښ شي. فلا تذهب نفسك بس ند چی یعنی نه د خفقیږي زړه دیتا علیهم په دوی باندې حسرات د وجه د غمنا. ان الله علیم بما يصنعون بشک الله خبر ده په هغه عمل باندې چې دوی کوي. والله الذي ارسل الرياح او الله تعالی هغه ذات چې رستوي هواګانې فتسير سحابا بیا او چې توي ورېږي په دې هوا سره فسقناه بیا استو مونږه دغه ورېږي الی بلد میت اغزمه کې مړې تا فاحینا به الارض بعد موتها بیا مونږ ژوند کوو په دې ځمکه
پاغي سره د ازمکا ورسته د وچوالینا کذالک النشور نو اے خلقو تاسو به هم امدارنګ وژوند کېګو قیامت پورې جي من کان یرید العزت فلله العزت جميعا نو هغه چوک څه غواړي عزت نو عزت د الله په اختیار کې د ټوله الیه یصعد الکلم الطیب الله تخیجی پاک کلمه پاک عمل پاک عقیده پاک سوچ د ټولي معنی دي والعمل الصالح انیک عمل يرفعه پرتکوي هغه خبره والذین هغه کسان یمکرون السیئات چې جوړوي هغه بدی کرونا بد سازشونه لهم عذاب شدید د پر عذاب د سخت و مکر او سازش اولئک د دې خلکو چې دا هو یبور دا به تباشی یعنی دا نکم یبیږي په خپل سازش کې والله خلقکم الله پیدا کړی تاسو من تراب د خورنا ثم من نطفه بیا د نطفینا ثم جعلکم ازواجا بیا جوړ کړی تاسو جوړې وما تحمل من انثى ونقبلوی حمل واخذا ولا تدعو الا بعلمه ون د حمل زیګوي واخذا مگر په علم د الله سره مگر په حکم د الله سره وما يعمر من معمر او عمر نه ملويږي عمر ملوي دن کیتا ولا ينقص من عمره او نه کمیږي عمر د چا الا فی کتاب مگر د هر څه په کتاب کې لیکل شوی دی ان ذلك على الله يسير بشک دا کار په الله باندې آسان ده وما يستوي البحران او ندی برابر دو دریابونه هذا عذب فرات دا یو دریاب چې دا خوګ دا او دا تندمتوي سائغ دا تیریږي یعنی مزیدار تیریږي په مړی باندې شرابه او بددي دریاب وهذا ملح او دا بل دریاب چې دا تریو دا نمکین دا وجاجن او تریختا یعنی مړی پر کوي ومن کل تاکلون لحما طريا او د هر یو دریاب نخوري تاسو تازه غوخه کترخیو بدی که خواگی دی دریاب تاسو تا مایان خط تازه خواگر وزی و تستخرجون حلیتا و تاسو رو باسو دی دریابونونا سامان د خیست تلبسونا چی تاسو بیا غندی و تر الفلک فیه مواخرا و تا گوری دا کشتی چی دا چی روی دا دریاب دا اوبا لتبتغو من فضله دی دا پارا چی ولٹوی تاسو فضل دی اللہ فضل چی کلم دا فضل لفظ رچی اغنا مراد دنیاوی فیدی دی کاروبار دا ولعلکم تشکرون او دې د پاره چې تاسو د الله شکر ادا کړئ یولج الليل فی النهار ویولج النهار فی الليل الله نباسی شپه په ورځ کې او نباسی ورځ په شپه کې وسخر الشمس والقمر وتبدار کړي انور اوس وګمای کل یجری لاجل مسمى د هر یو روان د خپل نیټه مقرره تا ذالکم الله ربکم له الملک دغه الله چې دا د تاسو رب دا او الله د پاره بد شهیدا والذین تدعون من دون واغ کسان چې راغواړي تاسو سوا د الله نه ما یملکون من قطمیر ندی ملکان اغوی دغه زړی دغه پرده برابر د کجوري د زړی باندې پاسه کومه پردای اغمره اختیارم د سره نشتا ان تدعوهم کتا سره غواړي هغه لا يسمعوا دعاءكم نو ناوري هغه आवाज د تاسو ولا سمعوا مستجاب لكم او کواوري نو جواب نشي در کولای تاسو ته ويوم القيامه يكفرون بشرككم او قیامت پورې چې بدغه د تاسو خدایان دا د تاسو شرک نه انکار کوي ولا ينبئك مثل خبير او خبر نشي در کولای هیڅوک فمثل د خبر د الله یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله اے خلقو تاسو محتاج یو الله تا والله هو الغنی الحمید الله صفت کړي شوی او بے پروا ده ان یشاء یذهبکم ویات بخلق جدید کو غړی الله نو ختم به کی تاسو اور اب ولی تاسو باندې یو نوې مخلوق وما ذلك على الله بعزيز او دا کار په الله باندې څه مشکل نه دا ولا تزرو وازره او نه بوچته یو بوج وچتهونکې وزر اخرى بوج د بلچا قیامت پورې چې به هر چا خپل بوج رخصتوي د اعمالو و ان تدو مسقله او کرو غړی یو بوج ولا سړې الہم لها خپل بوج وچتهونو تا چې راشه ما سره د بوج وچتکا لا يحمل منه شيء خو بنشي نه بکړې شي اوچت اغه نه اغه بوج ولو کان ذا قربا اگر کا خپل ویلې نوی رشتہ دار دی ویلې نوی پلار دی ویلې نوی خو چې ته راشه
یما دا بوج لکم کا غب انکار کوي انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغیب بشکا خبروي هغه خلق څه ډریږي هغه د خپل رب نه بالغیب په غیب سره واقام الصلاه یعنی ته خبرول شي ته يرول شي ته نصیحت کول شي هغه خلکو ته چې هغه الله نه ډریږي په غیب سره واقام الصلاه او منسکیم کوي ومن تزکى فانما يتزکى لنفسه او هغه چا ځان پاک کړلو نو دا پاکواله फायदा د پاکوالی फायदा خپل ده و الى الله البصير او خاص الله ته واپس ورتل دي د ټولو وما يستوي الاعمى والبصير او ندي برابر روند او نظر ولا رون مراد کافر دا نظر ولا نه مراد مومن دا ولا الظلمات ولا النور او نه تیاری برابر دي نه رڼا برابر دا تیارو نه مراد باطل دا رڼا نه مراد حق دا ولا ذل ولا الحرور نه سور برابر دا او نه سردی برابر سور چورته مو سایه نه هغه برابر دا ولا الحرور او نه ګرمي برابر دا وما يستوي الاحياء نصورنا مراد جنت مازیدی او گرمینا مراد د جهنم گرمواله دا دام ندی برابر وما یستوی الاحیاء ولا الاموات او نه برابر دي ژوندۍ او مړي ان الله بشکل تعالی یسمع من یشاء او روی هغه چاته چې خو خوي و ما انت بمسمن او اے پیغمبر نه ته اورونکې من فی القبور څوک څه په قبرونو کې دي نو دا کافران او قران باندې عمل نه کوونکی د قران او د حدیث خبره نه اوریدونکو دا د شیدل کوي سره په قبر کې پروت ان انت الا نذير نیت مگر يرون کوي ان ارسلناک بالحق بشيرا ونذيرا بشک استولې مت حق سرا زیر ور کون کې او يرون کې و ان من امه او نو یو امه الا خلا فيها نذير مکه شوی دا پاغه کې نذیر یو پیغمبر و یو کذبوکا کدی دروغ غنیتا دروغجن غنیتا فقط کذب الذين من قبلهم نو بشک دروغ غنلی دي هغه کسانو چې مخکې د دوی نو جاءت رسلهم بالبينات رغلی او هغه ته ملائک په واضح دلایل سره او بالزبر او په صحیفو سره او بالکتاب المبین منیر او په کتاب روخان سره ثم اخذت الذين كفروا بیا رواني ولما هغه کسان کفرو چې کفران دي فکیف کان نکیر بدسرنګي ورنی ولدما یا څرنګي و سزا دما الم تر ان الله انزل من السماء ماء اين غریت چې بشک الله نازل کړي دي اسمان نه اوب فاخرج به ثمرات مختلفا الوانها نو فاخرجنا رو بستلی دي مونږه پدی او بو سره میوي څه مختلف دي پرنګونو کې ور من الجبال جدد او غرونه چې دي دا ټوټي ټوټي دي بيدن سپین وحمر اسر مختلف الوان او مختلف رنگونه دي د غرونو وغرابي بسود او زنه پکې تک تور دي ومن الناس او زنه د خلقنا والدواب او د زنورنا والعنام او د ثرونا مختلف الوان مختلف دي رنگونه د هغه کذالک هم دا رنگي انما يخشى الله بشک یریږي د الله نه من عباده العلماء د ما د بندگانو نه هغه کسان چې هغه پوي خلق دي عالمان دي عالمان مطلب د قران او حديث باندې پويږي ان الله بشک الله عزیز غفور غالب دا بخون کې دا ان الذين يتلون كتاب الله بشک هغه کسان چې یای کتاب دی الله واقام الصلاه او منقیم کوي وانفقوا خرج کوي مما دعا مال رزقناهم چې مونږ ور کړې د دوی تاثیر نه علانیتن په پټو پخ کرا يرجون تجارتا لن تبور امید لري دوی د داسې تجارت چې دوی به نقصان اون ممیل يوفيهم اجورهم دې د پاره چې پورا ویر کې الله دوی ته بدل د دوی ويزيدهم من فضله او زیات کې هغه د پاره د خپل فضل نه انه غفور شکور بشک الله بخون کې دا قدردان دا والذي واغ سړی او حینا چې وਹੀ کړی د مونږه الیک اتات والذي واغ او حینا الیک چې وਹੀ کړی د مونږه تا منل کتاب د کتاب نه هو الحق واغ حق د مصدق لما او تصدیق کون کې د هغه کتابونو بین یده چې مخکې د دین او ان الله بشک الله به عبادی په خپل بندگانو لخبیر بصیر خامخالدون کې دا او نظر لرون کې دا په هر شی باندې ثم اورثنا الكتاب الذين بیا ورسان کړل مونږه د دې کتاب الذين هغه کسان استفینا من عبادنا چې مونږه غوړه کړل د خپل بندگانو نه فمنهم ظالم لنفسه
نو ځنه کسان هغه و چې هغه خپل ځان سره ظلم وکړلو، یعنی کتاب خبره نه انکار وکړلو. د مراد نه مؤمنان دي خو ګناګار مؤمنان. یو سړی مؤمن ده خو ګناګار ده، ګناه کوي. ومنهم مقتصد، او ځنه د دې مؤمنانو نه هغه دي چې ګناه هم کوي، خدا د موحدم ده، په توحید باندې ولاړ ده، شرک نه کوي بس. یعنی میان مقتصدون میان حال ده. ومنهم سابق بالخيرات، او ځنه د دې مؤمنانو نه هغه دي چې هغه مخ کې دي په نیکیو کې، باذن الله په حکم د الله سره. ذالک هو الفضل الكبير، دغه لوی فضل الله. نو ظالم لنفسه نه مطلب هغه غټ ګناګار، مقتصدون نه مطلب کله ګناه کوي کله نیکی کوي، سابقون نه مراد چې ګناه په مقابله کې نیکیانې زیاتی دي. جنات عدن يدخلونا، جنتون دي داسې څه نوځي بدوی هغه ته، يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا، چا چولې شي په دې جنت کې هغه ته بنگړي د سرو زرو او د ملغلرو، ولباسهم فيها حرير، او جامې دا غوي په پاغي کې د رخم وي. وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، ان الحزن، او یای به چې ټول تعریفونه الله د پاره دی هغه الله چې موږ نه لری کړلو خفغان. ان ربنا لغفور شکور، بشکر رب د مخامخه بخون کې دا او قدرت لرون کې دا. الذي غلا حلنا، چې راي کړو موږ ته دار المقامت، هغه زید استوګنه د زید استوګنه من فضلی د خپل فضلنا. لا يمسنا فيها نسب، اوس بن رسیږي موږ ته په جنت کې څه سختی، ولا يمسنا فيها لغوب، او نه برسیږي موږ ته په جنت کې ستړي والے. والذین آمنوا والذین کفروا لهم نار جهنم، او کوم خلق چې کافران دي دوی د پاره اور د جهنم دا. لا يقضى عليهم فيموتوا، نو نه بکیږي پاغوي باندې چې مړ شي هغه، فیصله به د مرګ نوي. ولا يخفف عنهم من عذابها، او نه به کم کړل شي هغه نه عذاب د دوزخ. کذالک نجزي كل کفور، همدارنګ بدلاویر کومګه هر ناشکر ته هر کافر ته. وهم یسترخون فیها، او دوی بچیږي وای په جهنم کې، ربنا یا بچی دی مونږ ربا، اخرجنا نعمل صالحا، توبه سمونګه او مونږه واسطه دنیا ته چې مو کو نیک عمل، غیر الذی په خلاف د هغه عمل كنا نعمل چې مخکې مونږه کړو. اولم نعمرکم ما يتذکر فیه، آیا عمر نو در کړه ما تاسو ته، ما هغه عمر چې نصیحت چې تاسو نصیحت خسته پاغه کې. نو من تذکر، هغه څوک چې نصیحت اخستل غواړي، وجاکم النذیر، او تاسو ته ما نو ورستولی پیغمبران، هغه وخت لاړو بس. فذوقوا فما للظالمین من نصير، بس وڅکې مزه نشته ظالمانو د پاره څوک مددگار. ان الله عالم غیب السماوات والارض، بشک الله تعالی خبر ده په پټو شینو د اسمانونو او د زمکه. انه بشک الله علیم پویږي بذات الصدور، په پټو رازونو د شینو. هو الذی الله غزاتا جعلکم ستاسو جوړ کړیو خلائف فی الارض، مشران د زمکه، نائبان د زمکه. ومن کفر فعليه کفره، نو چا څه کفر وکړلو نو سزا پام دې باندې د دې د کفر دا. ولا یزيد الکافرین کفرهم، او نزیاتوی کافرانو د پاره کفر دا غوي اند رب پنځ د رب دا غوي، الا مقتا مگر غضب د الله. ولا یزيد الکافرین کفرهم، او نزیاتوی کافرانو د پاره کفر دا غوي الا خساره مگر زیاتوی نقصان. نو قل تو ورته پیغمبر ارایتم یا ګورئ تاسو شرکاکم الذین، اغه خدایان د تاسو هغه تدعونا چې تاسو یې رغواړي من دون الله سوا د الله نه، ارونی ماذا خلقوا من الارض، وخیومات چې د تاسو خدایانو څه شی پیدا کړی دي د زمکه نه. ام لهم شرک فی السماوات، یا دوی د پاره څه شرکت شته په اسمانونو کې چې د اسمان څه شی جوړ کړی دي. ام اتیناهم کتابا، یا ورکړی د مونږه دوی ته څه لیکل، فهم چې دوی علی بینه منه، چې دوی سره دلیل وی ښکارا. بل ان یعد الظالمون، بلکې نه کوي وعده د ظالمان، بعضهم زنه د دوی نه بعض د زنو سره الا غرورا، مگر د دوکي. ان الله بشک الله یمسک السماوات والارض، الله تعالی ټینګړي دي او درولي دي اسمانونو ازمکان تزولا، د دې خبره نه چې د بيځای شي اسمان ازمکه بيځای کیږي نه، یا دې خبره نه چې وخو چیږي ان چې الله خو خشینه بیا به بالکل رنگ کی. ولئن زالتا،
او کچری بزایا شولو د دواړه ان امسکهما نو بنستی د دواړه من احدن هیڅوک من بعدی ورستو د الله نه بیا څوک ستون کې هم نشتا انه کان حلیما غفورا بشک الله صبرناک توبخون کې دا واقسم بالله جهد ایمانهم او دوی قسمونه خپل په الله باندې سخت قسمونه لئن جاءهم نذير کرغله وې دوی ته یو پیغمبر ليكونن اهدا نو خامخا بوي دوی ډیر په هدایت باندې من احد الامم د یو د هغه وخت نه امتونو نه فلما جاءهم نذير چې کله پیغمبر ورته راغلو ما زادهم الا نفورا نو دوی زیاتواله و نکړلو مگر په نفرت کې زیاتواله وکړو استکبارا فی الارض په سبب د دې چې دوی تکبر وکړو په ځمکه کې ومکر السیئه او بد چالونه وکړل ولایه قل مکرو او نه چپیریږي هغه مکر د السیئه بد الا باهله مگر په هغه چا باندې چې چا کړي دا بد مکر فهل ينظرون الا سنت الاولين بس نه کوي انتظار دوی مگر طریقې دونو بنه خلقو فلن تجد لسنت الله تبديلا بس هرگز به تو نه مومي طریقې د الله لرا تبديلا څه بدلیدل ولن تجد لسنت الله تحويلا او بیا به نه مومي ته طریقې د الله لرا تحويلا څه اوړي د مقرر یا غنیټینا یا د مقرر زینا تحویل اوړیدلو ته یی اولم یسیرو ایا نګرځي دوی فل ارض پزمکی کې فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم چې وګوري څنګه یو انجام د هغه خلکو چې مخکې د دوی نو وکانو اشد منهم قوتا او هغه زیات سخت په طاقت کې وما کان الله ون د الله تعالی یعجزه چې عاجز کی اغلرا یعنی الله لرا من شین هیڅ شی فی السماوات ولا فی الارض پسمنونو پزمکی کې اسمان او پزمکی کې د څه شی نشته څوک الله کمزوري کی انه کان علیما قدیر بشک الله چې دا په هر څه باندې پوی دا قدرت لرون کې دا ولو یؤاخذ الله الناس وکچری نیول الله د خلق بما په سبب دی هغه عمل کسبو چې دوی کوي ما ترک علی ظهرها نو الله بنه پرک دوله علا زهرها په دې شاد د ځمکه باندې من دابتن هیڅ یو زنده سره یعنی الله کا په دې ګناهونو باندې خلق رانی ولې کنا نو ځمکه کې والله هیڅ نه پرېږدولي خو الله مهلت ورکوي ولکن یؤخرهم الى اجل مسمى لیکن رسته کوي دوی اغه نیټه مقرره تا فاذا جاء اجلهم نور کله سراشی نیټه دوی فین الله نو بشک الله کان ذا بعبادی په خپل بندگانو باندې بصیر لیدونکې